السلام علیکم دوستانو، د کرکټ په نړۍ کې نن هغه نامتو توپ اچوونکي در معرفي کوم چې په یو ورځنۍ لوبو کې تر ټولو ډېر ویکټ اخیستی دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. لومړی د سریلانکا هیواد ورو توپ اچوونکي متارا مرلی دهرن په 1993 کال څخه تر 2011 کال پورې په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا هیواد استازیتوب کړی. مرلی دهرن په 350 سیالیو او 341 اننګزونو کې ګډون کړی دی. 18811 توپونه اچولي دي. 12316 منډې ورکړې دي. ټول ټال 1540 لوبغاړي سوځولي دي. د 10 منډو په بدل کې د 20 لوبغاړو سوځول د یو اننګز غوره توپ اچونه ده او ساتیا اکانومي د هر اور د 3.3 نیوي دي. د توپ اچونې ورجه 23.08 دی. سټرایک ریټ یې 15.2 دی. 15 ځله یې 4 او 10 ځله یې په یو اننګز کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. دویم پاکستانی چټک توپ اچوونکی وسیم اکرم دی. وسیم اکرم له 1989 کال څخه تر 2003 کال پورې په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د پاکستان هیواد استازیتوب کړی دی. وسیم اکرم په 350 سیالۍ او 315 اننګزونو کې ګډون کړی دی. 18118 توپونه اچولي دي. 12316 منډې ورکړې دي. ټول ټال 1502 لوبغاړي سوځولي دي. د 15 منډو په ورکولو سره د 15 لوبغاړو سوځول د یو اننګز غوره توپ اچونه ده. د توپ اچونې ورجې 23.25 دی. د هر اور اکانومي 3.8 ده. سټرایک ریټ یې 14.2 دی. 11 ځله یې 4 او 6 ځله یې 15 لوبغاړي په یو اننګز کې سوځولي دي. په دریم مقام یو بل پاکستانی چټک توپ اچوونکی وکارینوس دی. وکارینوس هم له 1990 کال څخه تر 2003 کال پورې د پاکستان په استازیتوب نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي. نوموړی په 222 سیالیو او 258 اننګزونو کې ګډون کړی دی. 12698 توپونه یې کړي دي. 9919 منډې ورکړې دي. ټول ټال یې 414 لوبغاړي سوځولي دي. د 14 منډو په بدل کې د 20 لوبغاړو سوځول د یو اننګز غوره توپ اچونه ده. 23.48 ایوریج دی. 4.85 اکانومي ده. 10.15 سټرایک ریټ دی. 14 ځلې 4 او 14 ځلې په یو اننګز کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. دا و د هغه لوبغاړو په اړه معلومات چې په 500 اوریزه فارمټ کې تر ټولو ډېر ویکټ اخیستی دي. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.